السلام علیکم ګلونو لیدونکو خویندو ورونو سلامونه مینه او درنښت مې ومنئ هیله مند یم روغ و جوړ اوسئ د نړۍ په هر کونج کې چې یاست خوشحاله خندانه سوکاله له ناروغیو له ستونزو مشکلاتو څخه لرې او په امان کې واوسئ تل د الله پاک په یاد او د خپلو عزیزانو دوستانو په یاد او فکر کې اوسئ او هیله مند یم چې بیا مو هم د ژوند هره ګړۍ په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېره سي. لیدونکو ښه راغلاست حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او زما یوې بلې ویډیو ته. البته د یادولو وړ ده چې حتما دا موضوع له تاسو سره شریکه کړم. دا ویډیو یو څه موده مخکې ثبت شوې ده ولې په دې دلیل چې زه غوښتل مې د دغه ویډیو په هکله یا هم د دغه ویډیو په منځ کې تاسو ته د میدان وردګو ولایت په هکله او هغې سیمې ته چې زه روانه یم بشپړ معلومات راټول کړم راغونډې کړم له تاسو سره شریک کړم تر څو یوه معلوماتي ویډیو اوسي. هغه کسان چې دغه سیمو پورې اړوند دي هغوی هم خپل نظرونه شریک کړي. هغه کسان چې نه دي بلد هم هغوی هم د متفاوتو سیمو په هکله معلومات ترلاسه کړي. لیدونکو موږ او تاسو په کومو ځایونو کې چې میشت یاستو یا هم د کوم ځایونو چې یو تر ډیره پورې د خپلې سیمې په هکله بشپړ معلومات نه لرو. ان تر دې چې نه پوهیږو چې ولې په کوم نوم باندې چې یادیږي په هغه نوم باندې نومول شوې ده که هغه یو کلی اوسي یوه ولسوالۍ اوسي او یا هم یو ولایت اوسي د ولایت په سطحه. نو د هغه لپاره ما ډېر زیات هڅه وکړله چې وکړای سم دا چې تاسو په تمنیل کې هم ولیدل. زه به هم وایم چې موږ د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ د صدمردې سیمې ته روان یاستو. غوښتل مې دغې سیمې په هکله او په ټوله کې د میدان وردګو ولایت په هکله یو ښکلی معلوماتي له معلوماتو څخه ډکه ویډیو تاسو ته ثبت کړم او تاسو ته یې خپره کړم تر څو تاسو هم وکړئ چې د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې ورنه ګټه واخلئ. شاید کوم وخت اوسي چې د دغه ولایت د کومې برخې په هکله تاسو هم معلوماتو ته اړتیا ولرئ نو زما ویډیو یوه ښه ادرس اوسي. نو ما هم هڅه کړې لیدونکو د ویډیو تر پای راسره اوسئ. داسې میدان وردګ ولایت کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی. ډېرې ښکلې سیمې لري تاسو په ویډیو کې هم وینئ. ډېرې ښکلی طبیعت لري ډېره ښکلې آب و هوا یې ده او خوشبختانه ویلی سو چې تر تیر کال پورې د دغه ولایت یعنې د کابل څخه تر میدان وردګو پورې سړک یې خراب و او خوشبختانه چې تیر کال په بشپړه توګه ورغول شو. اوس نو تر ډېری ولسوالیو پورې لاره پخه ده او یا هم جوړه ده خو ځینې ولسوالیو کې اوس هم کار روان دی. هیلهمند یو چې هغه هم په خیر سره جوړه سي تر څو وکړی چې زموږ هیوادوال چې میدان وردګو ته ځي او یا هم په دغه لاره غځېدلې کوم سرکونه چې نورو ولایتونو ته دي هغه هم بشپړه توګه ورغول سي او زموږ هیوادوال ډېر اسانه او راحته سفر ولري. لیدونکو پوهیږي چې دغه لاره یو ترانزیتي لاره ده بېلابېلو ولایتونو ته لاره یې غځېدلې ده نو اړتیا ده چې تل باید دولت ورته پاملرنه وکړي او ویرغه. قدرمنو دوستانو راورسېدلو خپل مقصد ځای ته هغه کلي ته ور روان یو او د قایدجانو داسې فضا داسې ځای ډېر زیات خوښېږي. بیا یې ویل چې زه یو ځل کته کېږم. سلام علیکم قایدجان راورسېدی په خیر. سلام دوستای عزیز خدا کنه جور صحتمند باشین. ما آمدیم طرف ولایت زیبا. خودتان میبینین کدام ولایت است؟ او نونجا میریم بخیر. در کامنت نوشته کنید که کدام ولایت است. ما نونجا میریم کدام ولسوالی کدام قریه. قایدجان هورای جان خو واخله چیز کامرا راحت ونیولسم. غلطه لیدونکو ځو غلطه هغه کلي ته ځو. هر څوک چې دا کلی پیژني مخکې لیدن چې ویډیو مخې ته لاړه سي تاسو یې وایئ چې دا کوم کلی دی. هوره جان سلام علیک. صحیح بگو السلام علیکم. سلام پرتو. سلام علیکم. وعلیکم. کجا میری بخیر؟ اونجا میریم. خوب هستی. ډېر یو ښکلی ځای ماشاءالله ماشاءالله په وطن مو. منظره را سعی کنین چقدر مقبول است. سر کوه سایه آمده پایینش سعی کنین نیمه هفتوی و درختای زیبا سرسبز. خدا کنه کل افغانستان ما قدر سرسبز شوه. یک کمک زحمت کار داره. هر کس میتونن یک تا درخت یک تا نیال در یک جای بانه هم به وطن خدمت است هم ثوابش هم خرما. دقیق سعی که چقدر مقبول معلوم میشه. هم منظره زیبای کوه بازدید
زیر تپه درختها همه تر منظم یک زیبایی خاص خود داره. بله دقیقا. ګلونو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې هم ولیدل مونږ د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ کوم عمومي سړک چې دی د هغه څخه راکته سولو او د کانیزات کلي ته راغللو. د دغه کلي په منځ کې چې کوم سړک تیر شوی دی په دغه سړک باندې حرکت کوو او وروسته له نه چې له 2-3-4 کلونو تیریږو جنو خپل مقصد ځای ته رسیږو. متاسفانه تر یو ځای پورې لاره پخه ده او وروسته له هغه نه بیا نو لاره خامه ده، ګر چې ډېر یو ښکلې دره ده، ډېر یو ښکلی ځای دی، ولې متاسفانه لاره یې خامه ده. لیدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې دغه یو معلوماتي ویډیو به وي، تر ډېره پورې هم د دغه سیمې ښکلا تاسو ته درښیم او هم د دې ترڅنګ ځینې معلومات د دغه ښکلي ولایت په هکله تاسو سره شریکوم. نو هیله منم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي، هم د ویډیو له دغه ښکلي طبیعت څخه تاسو خوند واخلئ او هم په هکله څه نه څه معلومات پیدا کړئ او درته ګټوره تمامه شي. ګلونو لیدونکو، خویندو ورونو، میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې د کابل کندهار لویه لاره پرې غځېدلې ده او ویلی څو چې دغه ولایت په 1943 لمریز کال کې د ځانګړي ولایت په توګه منل شوی دی. په دغه ولایت کې بیلابیل توکمونه او قومونه میشت دي او ژوند کوي چې ډېر یې د وردګ قوم پورې تړلی دی او ولایت هم د دوی په نامه باندې نومول شوی دی، یعنی ولایت وردګ دی او پلازمینه ورته ویلی سو چې میدان ښار دی. دې ترڅنګ ویلی سو چې د میدان وردګ ولایت اوس مهال 8 ولسوالۍ لري، له هغې ډلې څخه نومونه هم سید آباد دی، جغتو، چک، دایمیرداد، جلریز، نرخ، بهسود مرکز او د بهسودو لومړی حصه.
دې ترڅنګ د یادولو وړ ده چې د میدان وردګو ولایت د هیواد د ګڼمېشتو ولایتونو له ډلې څخه شمیرل کیږي. خلک یې ډېر زیات لوستي دي، د علم پوهې سره ډېره زیاته مینه لري، ولې څه ناڅه امکانات ورته نه برابرېږي او د هیواد په هر حکومت کې د دغه ولایت وګړي د پام وړ رول یې لوبولی دی. د دې لپاره دلیل هم همدا دی چې مرکز پلازمینې ته نږدې پروت ولایت دی. د دغه ولایت خلک په کرنه او مالدارۍ باندې ډیر زیات بوخت دي. تاسو هم وینئ چې دغه ولایت یو سرسبزه ولایت دی او د همغه لپاره ډیری خلک په کرنه او د ترڅنګ په مالدارۍ باندې بوخت دي. د مڼو او کچالو د محصولاتو په برخه کې د هیواد تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي او د میدان وردګو مڼې، د میدان وردګو کچالو او د ترڅنګ نور ځینې میوې هم دي چې هغه اندازه لږ څه کمه ده. په ځینو سیمو کې کرل کیږي یا په ځینو سیمو کې رشد کوي ونې یې بوټي، او په ځینو سیمو کې هم نه. ولې کچالو او مڼې د میدان وردګو په هر ولسوالۍ او هر کلي کې ډیر ښه حاصل ورکوي او ډیر ښه خوندورې مڼې لري. او دا هم باید ووایو چې یوازې یو ډول نه، یعنی څو ډوله د مڼو په دغه ولایت کې شتون لري او همدارنګه پوهنې ته هم ډیر زیات پاملرنه شوې ده. یعنی هیوادوال یا وګړي له علم او زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري. مونږ ویلي چې میدان وردګ د هیواد پلازمینې کابل څخه په 10 کیلومتره کې پروت ولایت دی او د ترڅنګ د کابل کندهار لویه لاره هم په همدې ولایت تیره شوې ده، خو متاسفانه له وروسته پاتې ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د دې لپاره چې امکانات هلته ډیر زیات کم دي. تاسو په ویډیو کې وینئ چې ډیره نږدې سیمه ده، ډیر نږدې ولسوالۍ ده، ولې سړکونه او لارې تر اوسه هم خامه دي. په دغه ولایت کې د پرمختګ ډیر امکانات شته دي، خو د وخت هیڅ حکومت لخوا ورته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې او هر څه یې شاړه پراته دي یا هم جوړ شوي نه دي، که هغه سړکونه دي که هغه هم نور ځایونه دي. که د وردګ ولایت موقعیت ته موږ ونه ګورو نو په نورو ځانګړتیاو کې کټ مټ لکه د کندي ولایت سره پرتله کېدلی سي. یعنی د کندي د کابل څخه لرې ولایت دی، ولې د چې میدان وردګ ولایت ته هم پاملرنه نه ده شوې ده، ځایونه نه دي جوړ شوي، نو هماغسې یو څه ورسره پرتله کولی سو. په دغه وروستیو کلونو کې بیا د ولایت ځینې دولتي ودانۍ موږ ورته ویلی سو، لکه د ولایت مقام، ریاستونه، روغتون، محکمه او امنیتي ودانۍ جوړې شوې دي. د مرکز سړکونه او کوڅې څه ناڅه پخې دي. دا ویلی چې لیدونکو چې یوازې تر پلازمینې میدان ښار او ولایت مقام، تاسو د ویډیو په پیل کې ولیدل همغلته چې د یو د کابل کندهار لویه لاره ده یا هم د وردګو لاره ده او دې خواته چې موږ راتاویږو نو وروسته له هغه نه هغه منطقه څه ناڅه کار شوی دی ځکه ولایت دی، نو د ولایت مقام هلته دی او نور سړکونه بیا نو خامه دي. د دې ترڅنګ لیدونکو ویلی سو چې په همدغه مرکز ولایت کې د چې موږ ویلي چې ځینې ځایونه جوړ شوي دي، نو ډېر تجارتي مارکیټونه، هوټلونه او لوړ منزله ودانۍ هم کارونه پیل شوي دي او څه ناڅه لیدل کیږي چې جوړ شوي دي. د ښار شاوخوا څو ښارګوټو نقشه هم د کورونو په زرګونو نمرو باندې ویشل شوي دي. ولایت ته په لسګونه موسسې راغلي دي او ودانۍ جوړې کړي دي او یا هم په کرایه نیولې دي. په ولایت کې دارالمعلمین، د زراعت لیسه، دینی دارالعلومونه، رادیو تلویزیون، سپورتي لوبغالی، پارکونه او جوماتونه جوړ شوي دي. دغه ټول د میدان وردګ ولایت په مرکز کې د خلکو ګڼه ګوڼه، سوداګرو تګ راتګ او پانګونه او د خلکو د اوسېدو شونتیا ډیره کړې ده او ډیر خلک دته کوشش کوي چې په دغه سیمه کې استوګنیز ځای جوړ کړي او ژوند وکړي، په دې دلیل چې پلازمینې کابل ته بیا نو لاره پخه ده او نږدې ده. او د دې ترڅنګ ویلی سو چې د میدان وردګ ولایت د یادونې وړ ده چې په 1976 کال کې د وردګ ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په ټول هیواد کې 3 درجه خپله کړله او جایزه هم ترلاسه کړله.
دوستای عزیز یه منظره خاص. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز باز به تفریح آمدیم و جایی که هیچ وقت نامده بودیم در طول عمر ما و جای نامش هم صد مرده. بله دیگه هیچ آمدیم به تفریح از برکت زینت جان که حالا فعلا فیلم بردار ماست. بله آمدیم که جای زیبا و مقبول منظره داره ببینیم. بله نولدون کو دی ویډیو په دوام لکه څنګه چې دی دغه کلی سیمه کلی کلی په باره کې ما تاسو ته څه معلومات هم درکړل. بل اخر راورسېدلو او یو څه وړاندې به هم ځو. نو د سرمردې کلی دی، د سرمردې سیمه ده او ډیره زیاته یو ښکلې د لیدو وړ ځایونه لرو. نو د خیجان خبره لومړنی ځل دی چې مونږ راغلي یاستو. د دې نه مخکې نه زه راغلی وم او نه هم خیجان راغلی و، ولی واقعا یو ځانګړې ښکلا لري، یو ځانګړی طبیعت، ډیره زیاته هوا پکې یخه ده نسبت دې ته چې د اوس د سرطان میاشت او کابل کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې هوا زښته زیاته ګرمه، ولی په دغه سیمه کې په دغه کلي کې هوا ډیره زیاته یخه ده او باران هم وشو. اوس هم باران دی هغه ساحو کې. نو تاسو لیدونکي اوسئ، راځئ موږ پسې کامرامین نورو به موږ سره پسې داسې لږ راشي دغه منظره دغه لاندې دیونه وګورو. کامرامین مې باجد زینت رور دلته لږ یو چشمه غوندې مې شته اوبه راځي همداسې تللی لاندې ځای هغه ځایونو ته تللی دی. نو موږ هم راغلي دا ساحونه لږ طبیعت نه ښار کې لږ ډېر ګڼهګونه او هوا آلوده دی، موټرونه زیات دی. دلته کتلی شي یو موټر زما ښکاري، نور موټرونه نشته او داسې ځای ته راغلی چې بیخي پورته دی. نو دې نه بعد نور غرونه دي او طبیعت دی. نو کولی شي تاسو هم دغه غرونه نه او دغه منظره ښایسته چنار ونې او اوبه، نو دا چا چې دلته دغه ځای ته یې لږ هغه ورکړی دی ښکلا، دغه کاڼي نه ډېر ښایسته ځایونه یې جوړ کړي دي. بالکل او دلته یې ډېر ښایسته چمن او څیزونه یې جوړ کړي. موږ به د چمن طرف ته هم لاړ شو، دلته هم ښه دی، دې طرف ته به لاړ شو چمن ته لاندې چې لږ ذهنونه م ارام شي. اسم راځي نو دوستای عزیز گلم تیار برام جوړ کړم، ما باید بطی جوړ کړم. خیر دا مهمه نه ده، ولی ډیر ښایسته ګلان مې په لاره ولیدل لیدونکو. نو ما ویلې چې خیر هر چېرې چې ورسېدلو حتما بېلابېل ګلان پیدا کوو، زه به یو ښایسته ګېډۍ د ګلو جوړوم. نو تاسو هم راسره مل اوسئ او انشاءالله نور به هم د دغه کلي، د دغه ځای، د دغه سیمې باره کې معلومات پیدا کوم، تاسو سره به شریکوم چې تاسو هم د افغانستان د بېلابېلو سیمو ښکلاګانې وینئ. راحت راسئ، تاسو هم کولی شئ هر وخت دغه سیمو ته راسئ د کورنیو سره او د دغه ښکلي طبیعت څخه خوند واخلئ. په ځانګړې توګه ماشومان راولئ، ولی همیشه په یاد مې چې لږ څه ګرمې جامې حتما ځان سره راواخلئ. خوراکه مواد راوړئ، ځکه چې هر دا یو واضح خبره ده، څومره چې د ښاره لرې کېږو هموغومره امکانات هم کمیږي. نو د دې تر څنګ چې طبیعت ښکلی کېږي ولی امکانات بیا کم دي. نو دغه موارد په پام کې ونیسئ، ولی حتما راسئ. لاره ډیره ښه واضح ده، همدلته میدان وردګ ته راورسېدلی، د میدان نرخ ولسوالۍ ته په وړاندې راسئ. نو موږ په ویډیو کې درته هر څه واضح در وښودله، حتما یې پیدا کوئ او د دغه ښکلي طبیعت لیدو نه خوند واخلئ. دوستای عزیز است منظره زیبا در رام است، میتونین دیده ما ویدیو گرفتیم، باز راه هم که ببینین یعنی راه خسته کن نیست، راه است که ذهنتان زیاد آرام میکنه و حالا شما میشنوین صدای هوا، طبیعت کمی شرس هوا هم است و
دیگه از این قدر زیبا فکر نمی کنم. افغانستان ما زیباست، کل ولایتایش با یک پرسکون جای آرامش و میخواین که در اقلا هفته یک دفعه نمیتونین ما یک دفعه تفریح کنین برین کمی از کل روزانه و هفته یا ماه چقدر که فشار سر مغزایتان یا سر اعصابتان می باشه امور میتونین یک فیصدی یک 20% 50% کم کنین. ما اطمینانی هستم که مثلا میتونین در 100% باید کم شوه اینجا از خاطر از که جای زیاد لذت بخش است، آرام است و ما آمدیم که از پیشش لذت ببریم. بله شاه خاطب لارس لیدون که تاز هم را سر مل وسه نور زین نور کلاگان به هم پتاس بنده در ببینو. لیدونکو خویندورونو د همدغه سیمې په دوام لږ څه وړاندې راغللو. دلته نو بیخي دا د آسمان حال او هوا ده، ډېر زیات یو نری نری باران شروع شوی دی او دلته هم ډېرې ښکلې سیمه، ډېر ښې تیږې دي چې ډېرې جالبې دي او ښه خوندور اوبه را روانې دي ځکه چې سیند دی. نو مې غوښتل چې راسم اوبو ته نږدې او تاسو د دې ښکلو اوبو هم یو منظره در وښیم. تاسو نو د اوبو د غږ نه خوند واخلئ. لیدونکو د باران ترڅنګ تاسو ببینئ چې ښکلې ګلۍ وریږي، ډېره جالبه ده. هغه ګرمي د کابل یا لږ چې وړاندې هغې خواته ښار خواته لاړ شو او دا هم ګلۍ. قیس جان ساعت دې تېر شه؟ آره ساعتم تیر شد و گرمی کابل هم کمک کم شده. په ځانګړې توګه په دې اختر کې ژاله ګلۍ ووري. په اختر کې څومره شدیده ګرمي وه کابل جان کې او لیدونکو ماشاءالله دلته ډېره زیاته خوندوره هوا، ښکلی طبیعت، ښکلی موسم، نری نری باران ورسره لږ لږ ګلۍ
او داسې ښکلې شنه سیمه او د څنګ هم ښایسته رود روان دی ښایسته سیند دی او خوندورې اوبه دي بسم الله زه لږ د دې الماسکو بابا غرغوري نه ډارېږم او دې ترڅنګ هم دا هم ستاسې قندولک موسی جان موسی او هوره لیدونکو بل رقم خوشحاله دي شنه فضا شنه ځای لیدلی دی او دا ښکلی طبیعت نو موسی جان څه شوي دی لیدونکو د مونږه څه ورته وایي د مونږه د ټیم غړي وینئ چې نور هم پاس ځي باران هم تیزیږي زه به هم ورپسې ورشم بلال جان هم وینئ چې داسې خوشحاله دی بلال لیدونکو باران زښته زیاته تیز شو او دې لپاره چې ډار د دې دی مونږ وینئ چې په سیند کې ولاړ یو ډار د دې چې فیل رانسي نو حرکت کوو خیجان وینئ چې غږ کوي وایي راځه چې ځو وړاندې ځو دې لپاره چې که سیند راسي بیا به نو په دې منځ کې پاتې شو د هر ځینه امکان د دې دی په دې سیند کې سیل راسي سیلاب راسي نو دغه لپاره حرکت کوو له خیره تاسې دعا وکړئ چې زه له دغه ډر نه په خیر تېره شم چې خدای مې کړی غرقه نه شم دوستای عزیز هم باغ گیلاس بیشک والا خزه تا خطلی ها نیستا دروازه واشه ولا نیستا Masalahnya ya kan dia kawal tu ni. Wah, tak kes ni ada. Bawa, mana tak lagi? Rafaela Facebook पर जाऊंगी. यार अलग Facebook के ना चो मजा. تسرون ها؟ ماما سان كراغلم. ها وراغي. ها دغه توري دغه دی دا څومره وخت کې مغونډه کې
تا خو ټول خوړلې دي کنه دومره نه غونډې دومره دې خوړلې دغه شاخه یې ښه دی دغه یې ډک دی ته ونیسه زینت ورور چې زه دلته نه غونډې کړم اسلام اخو صبر کې خبره کوي دلته نه څنګه وسکو ها دلته نه وسکو نه ماما دا ورسره شکوین دا مونږ کې دا څه شو ها انو یو یې کا کوښښ وکړي نه دی غوښتي ماما واحد بری کمره ته خراب کی دا خټک دی وره ولا تستي دوستای عزیز آمدیم کیجه اصل خالص اگه پیدا کردیم منطقه صدق طرف میدان وردک ستا شدیم والا سال جمع نکده بودن میریم پیش میریم جایی پیدا کردیم مثلا باز میگیریم قدرمنو لیدونکو راغلیو د غوروش کولو ته ماشاءالله د زردالو غوري دي تاسو خو وینئ چې ونه څنګه ډکه ده خدای وکړه چې درته ښکاره سي ما په سترګه خو مار دی نه وینم خو په ویډیو کې به حتما ښکاري نو لرم له زړه که چیرې تاسې هم غواړئ مقصد غورش کوم ځان سره یې کابل جان ته وړم کومنټ وکړئ چې غوره در ولېږم ډېرې زیاتې خوندورې او تروشې غورې دي ښې اوبه هم خوړلې دي او ښې خوندورې راغلې دي ځکه چې ماشاءالله سږکال خو وچکالي نه ده بلکې اوسالي ده هره میوه ښه خوندوره سوې باش که بریم دوستا واسه چی میکنه؟ واسه چی میکنی؟
قیجان سلام. اولی را بگو تو کجا رفته بودی؟ من رفتم یگان چکرها. لیدون که دلتا چراست نون قیجان ز پاسانه نسان پیدا کوله. بس د قیجان خودشین طبیعت شنه فضا زخت زیاد خواهیگی نو کل تریکور هم روزو چی لارس و یگان باغ تا یگان شنه زایونو تا پیوه پول روانی و وقت لیک سر بیلس نو قیجان زنه پیدا کو مخی هم رو تلو قیجان راتویل ماویل رازای دی کور شاته دیر خه ثابتی او دیر ترسنگ دیر خه غوره یا غوری دی زردالیو لار بسو سابه به هم وشکو سابه به هم وکو او غوری به هم وشکو لیدون که سر به هم شریک رو نو قیجان لار خپل چکرته نو ما سابه هم وکرله اما جانم دیر زیاد کمک را سره وکرد الان که هغه سپین سر هم ده او زیره هم ده خو بیا هم وریره خو نو ډیره ګرانه وي او بیا چې ماغ نه وریره وي نو بیخي پې ګرانه وي نو سابه مو هم ډېر وکړل خو سابه نجونو رانه وتښتول کور ته یې وړل که نه هغه به مې هم تاسو ته درښودلي ول نور ډېرې خوندورې غورې مې هم راوشکولې ډېرې خوندورې دي. از کجا کندی؟ دا شاته ونې ګوره دا ټول د زردالو دي مګر په دو کې هم لیدونکو تاسې شاید متوجه سوي اوسئ کسان چې باغونه لري یا باغ ته تللي اوسئ ځینې غورې دي مثلا خوند نه کوي هغه چې هم خپله زردالو چې بیا خوند کوي خو دا غورې یو خاص کس دی هغې نو دا ځای لیدلی دی بیا یې د یوه ونه راوښودله و د دغې یوې ونه یې نه وشکوه د عمل ورکوی مې ده د هغه و ډېر نو زیات خوندور دی نو ما هم غورې خو مې راوشکولې همدومره بیخي کفایت کوي نه پوهېږم تاسو ته ښکاري که نه بیخي کفایت کوي که کابل ته یګان عزیزانو ته هم ورکړم بیا هم کفایت کوي نو دلته د کوم پټي کې هم چې زه ناست یم دا د شفتله کرلې ده او ډېره ښه نازکه شفتله راختلې ده نو ما ویلې چې د خپلو سبو لپاره به لږ څه شفتله هم وشکوم خو زه یو عادت لرم لیدونکو هم چې سابه کوم دانه دانه راشکوم وایم د بیخو سره نه راشکوم چې بیا یو اضافي کار چې هغه بیخونه ورنه لرې کړي منظم کړي زه همداسې تیار راوشکل سي منظم سي جوړ سي چې همهغه نو استفاده سي و شفتلې ته نه یې څو دقیقو نه ناسته یم لږ مې هلته نور هم وشکوله همداسې دانه دانه اوس هم پسې ګورم چې کومه یوه یې داسې جوړه اوسي صافه اوسي یعنې چمچي نه یې وښلي مثلا ګورې ډکې ته داسې ښه صاف شفتله ده دغسې شفتله پسې ګرځم داسې شفتلو پسې چې دا بیا له خیره پیرکي خو مثلا د سبو د ما دومره نه خوښېږي د قیجانم خو همداسې سابه پخوم هغه بل ځل هم چې موږ راغلي ول سابه مو وکړل امتحاني اولین ځل و چې ما دا سابه چې دي دا مې پخ کړي ول خو ډېر خوند یې وکړ خدایي هم ما ډېر خوښ کړل هم قیجان نو دا ځل بیا مو سابه وکړل که چیرې موقع مساعده سوله نو یوه ویډیو کې مې تاسو ته در وښیو د پخولو طریقه او که چیرې واقع مساعده نه سه مونږ خو به نوشیجان کو نو تاسو مو ملتیا وکړئ خپرونه به ورو ورو پای ته هم ورسوو خو ښکلې منظرې بیا هم د دغه ښکلي وطن په تاسې باندې ګورو او تاسې راسره اوسئ سابه به هم وشکوو نور داسې څه کوو ورو ورو بالاخره بیرته کابل جان ته هم حرکت و گپ دیگه دوستان درختها دیگه سیب نو دیگه خورد است باز میم پشت خوردن سیب هم میم یک چکه اینجا براتون معلوم میشه خام است حالا اینجا باغ خسرم هم است و از باجه هم باز میم یک چکر باز برش شما میتونین ببینین دوستای عزیز باغ یک دیدن کنین باز اگه خوش داشتین آدرس براتون نوشته میکنین بیاین یک آسمان صاف سعی کنین دوستای عزیز مقبولی چه سعی کنین یک جای زیبا و ما هم دمی طبیعت دیگه زیاد خوش هستیم داریم باغا و میوه تازه از درخت ها بگی و حال گلاس خو براتون نشان دادم دیگه سیبش از خورد است شاید یک چند ماه بعد باز پخته شوه این نه درخت زیاد پر شده
کل درختها پر است. نام خدا امسال باران زیاد شد و درختها و باغا از درخت هر چیز یعنی کل جای زیاد سرسبز شده. تا زمینهشون رو سعی کنیم این طرف جای ششتن باشه دیگه. در سبز است، کل جای سبز است. ګلونو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر دې دمه راسره ولیدله. په وروستیو کې به هم لنډ معلومات بیا هم د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ په هکله تاسو سره شریک کړم. نرخ ولسوالۍ د 950 اصلي کلیو او یو فرعي کلي څخه جوړ شوی دی، خو په ټوله کې بیا ویلی سو چې د میدان وردګو ولایت په 8 ولسوالیو او 1930 کلیو باندې تقسیم شوی دی. بیا هم وایو د دغه ښکلي ولایت د زراعت په برخه کې مځکه ډیره ښه حاصلخیزه ده. کچالو، مڼې، پیاز، غنم، وریژې، جوار، گازرې، بانجان رومي، زردالو او ځینې نور حبوبات د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې ډیر ښه حاصل ورکوي. او ویلی سو چې د ذخایرو په برخه کې ډیر ښه آهن او لیتیم لري. او همدارنګه د تاریخي آباداتو او ځایونو په برخه کې په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان محمود غزنوي بند، په سید آبادو کې د شیرازي زیارت او په چک کې د مریم مجسمه او معبد شتون لري. او همدارنګه په ګربتو کې د ډیر زیات تاریخي زیارتونه شتون لري. او په بیلابیلو ولسوالیو کې همداسې غټې وړې تاریخي ځایونه او تاریخي آبادۍ شتون لري. خو دا چې اوس په کوم حالت کې دی زه په دې هکله معلومات نه لرم چې جوړ پاتې دي او کنه. او د دې ترڅنګ لیدونکو دا چې مونږ د نرخ ولسوالۍ صدمردې سیمو ته تللي وو. خپله ویلی سو چې نرخ ولسوالۍ له 4 درو څخه جوړه ده چې دادل ده، صدمرده، توکرک او اقچی. او همدارنګه په ټوله کې د میدان وردګو هوا په ژمي کې ډیره زیاته سړه واورینه موسم لري او په اوړي کې هم هوا نسبتا ګرمه ده، ولې د ورځې په لړ کې امکان لري چې څو ځلې بارانونه هم وسي. نو لیدونکو دا د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ صدمردې درې په هکله لنډ معلومات. هیله منم چې د ویډیو څخه مو خوند اخیستی اوسي او د ښکلو کومنټونو ته مو هم په تمه یم. تاسو هم که د دغه ولایت دغه ولسوالۍ او صدمردې کلي او درې په هکله معلومات لرئ نو لطف کړئ او مهرباني وکړئ په کومنټونو کې را سره شریک کړئ ترڅو راتلونکو خبرونه کې ورته ځای ورکړو او هیوادوال مو هم چې کومنټونه لولي نو معلومات حاصله کړي. نو دا سفر مو په همدې ځای پای ته رسیږي. ورو لیدونکو بیرته کابل خواته را روان یو او د یادولو وړ ده چې د کابل میدان وردګو سړک جوړ شوی ده او خپله تر پلازمینې میدان ښار پورې تقریبا له کابل څخه د کابل له کمپنۍ سیمې څخه 20 نه تر 25 دقیقو لاره ده. یعنی لاره کمه ده او هیله مند یو چې نور هم دغه ولایت ځانګړې پاملرنه د حکومت لخوا څخه وشي، ځکه چې دا یو ترانزیتي لاره ده او په دغه لاره باندې ډیر ولایتونو ته لاره غځېدل ده. نو هیله مند یو چې کار ورته وشي. کابل جان ته راورسېدلو او په پای کې هم د کابل جان د ځینو سیمو ښکلې شپني ویډیوګانې وګورئ چې د شپې له خوا څخه دغه سیمې څومره ښکلې کیږي. هیله مند یم چې هیواد مو همیشه سوکاله آرامه واوسي او لا هم پکې ډیر زیاتې ښکلې ودانۍ جوړې سي، ښکلې ځایونه جوړ سي ترڅو هیوادوال مو په یو ښه فضا کې ژوند وکړي. نو لیدونکو تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ځانګړې مننه چې تر دې دمه راسره وئ. بیا هم د ټولو هغه هیوادوال نه مننه کوم چې همیشه ښکلي کومنټونه زموږ په ویډیوګانو کې کوي او ښکلي نظرونه راسره شریکوي. څو ځلې ما ویل دي چې زه به ستاسو کومنټونه لولم، ولې منتظر اوسئ، حتما به یو ځانګړی ویډیو پرې جوړوم. الله مو مل شه. ښه وختونه.